یو کونډه مور د خپلو یتیمانو بچو سره په دسترخوان کینی او په دسترخوان باندې وچه ډوډۍ او سیرپ اوبه پرتې وي او د روژه ماتي ټیم وي او الله ته سر اوچت کی او وجاړي چې الله دا روژه دې راوستله، الله روژه ماتې دې راوستو، نو زما د بچو نه به دې پلار نه اخیستو. الله روژه خو را روانه ده که نه؟ الله تبارک وتعالی دې مونږ ټول د رمضان المبارک میاشت ته په خیر او په عافیت ورسوي. یو خبره درته کومه، الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خو عمل چې دی که نه یو وږې ګېډه مړول دي، یو وږې ګېډه مړول. نن به دلته دا ټول دا قصد کوو انشاءالله چې رمضان المبارک میاشت را روانه ده چې زما په دسترخوان باندې څه پراته وي انشاءالله دا به د یو یتیم په دسترخوان هم پراته وي. دا به قصد کوو که نه چې زما په دسترخوان څه پراته وي دا به د یوې کونډې په دسترخوان هم پراته وي. زما په دسترخوان چې څه پراته وي دا به د یو مزدورکار او د دیاړمار په دسترخوان هم انشاءالله پراته وي. داسې به کوو که نه کوو؟ هسې نه چې یوه کونډه مور د خپلو یتیمانو بچو سره په دسترخوان کینی او په دسترخوان باندې وچه ډوډۍ او سیرپ اوبه پرتې وي او د روژه ماتي ټیم وي او الله ته سر اوچت کی او وجاړي چې الله دا روژه دې راوستله، الله روژه ماتې دې راوستو، نو زما د بچو نه به دې پلار نه اخیستو. الله هسې نه چې زما ستا شکایت الله ته وکړي. الله خلکو ته په دسترخوان باندې هر قسمه خوراک پروت دی، خوراکونه یې نه خوښېږي. الله زما یتیمان بچی زما سره په دسترخوان باندې وچې ډوډۍ ته ناست دي. الله په دې چم ګاونډ کې د چا سره دومره احساس نشته چې ما له روژه ماتې راوړي. زما خبره اورئ که نه اورئ؟ هسې نه چې زما په ګاونډ کې یوه کونډه پاتې کېږي، زما په ګاونډ کې یو یتیم پاتې کېږي، زما په ګاونډ کې یو دیاړمار او غریب پاتې کېږي او د روژه ماتې په ټایم کې زما رب ته زما شکایت ونه کړي چرته. دا قص وکئ ښه چې په روژه ماتې کې چې په خپله څه خورم انشاءالله دا به راسره په ګاونډ کې یتیم غریب مسکین هم خوري. کوو به داسې که نه به کوو داسې؟ کوو به داسې که نه؟ الله په دې ډېر خوشحالېږي چې د یو مسکین د یو غریب او د یو لاچاره سره ډېر امداد کوي. ما نه تېر ورځو کې چا تپوس وکړو، وی مولانا صاحب مې هو وی ته ډېر په کومه خبره باندې خوشحالېږي، ډېر په کومه خبره خوشحالېږي؟ مې زه ډېر زیات په دې باندې خوشحالېږم زما سره مدرسه کې یتیمان بچي دي، یتیمان بچي ما سره پاتې کېږي. ستاسو د پېښور را سره هم ډېر ماشومان دي، ما سره یتیمان بچي دي او ما د خپل ادارې طریقه دا ګرځولې ده چې د هغې یتیمانو ټوله خرچه هغه الحمدلله زمونږ اداره برداشت کوي. د هغې جوړه جامه پیزار، د هغې د سکول کتابونه، د هغې د سکول کاپیانې، د هغې جرسیانې، د هغې د اوړي او د ژمي پیزار او حتی تر دې پورې چې کور ته د تلو راتلو کرایي ورله مونږ ورکوو. د هغې ماشوم چې څومره اخراجات یې الحمدلله زمونږ اداره برداشت کوي. نو ما ته ته په کومه ډېره خبره خوشحالېږي؟ مې زه هلته ډېر زیات خوشحالېږم که زه اکثر بیاناتو کې ما زه مدرسې ته ډېرې ورځې پس لاړ شم، ما چې خپلې مدرسې ته ورشم که نه او دا یتیمان بچي ما ویني، مې قسم په الله ماله داسې رامنډې وي چې سړی خپل پلاره ډېر موده بعد ویني. مې زه ورته په دې ځمکه ناست یم، ماله کله یو غېږله راځي او کله بلې غېږله. مې زما د الله په ذات قسمي چې په دغه ټایم کې زما په زړه کې کومه خوشحالي زه د هغې بیان نشم کولی. بله ورځې مدرسې ته لاړم، یو یتیم بچی پکې چېرته نه و. زه د مدرسې نه ووتم، خپل موټر له رالم ګاډي له چې رالم دا دروازه مې کوله وکړه، یو بچي راته اوازونه کولي، مولي صاحب زه ورته ودرېدم. چې راغی ما خواله نو ما ته وی مولي صاحب ما ځان له کپړې جوړې کړې وي، قاري صاحب راله د هغې پیسې د پنډ نه راکړې د یتیمانو چې کم پنډ دی، خو ما پې ځان له ښکلې ګرانې بټنې لګولي دي. نو ما له د هغې پیسې راکړه، ما پې ګرانې بټنې لګولي. زه ورته په ځمکه کېناستم، په دې غېږ کې ونیو، ټوکې مې ورسره کولي. مې ښه چې نورو وړو ساده بټنې لګولي، نو تا ولې ګرانې لګولي؟ خندل مې ورسره. مولي صاحب زما خوښې شوي وي، ما چې زه به پې دا لګوم، ما سره خبرې کولې. زما دا خبرې او داغه دا خبرې په پټي کې یو زمیندار لګیا و، هغه اورېدی پټي ته دیوال کوم
چې دا خبره واورېدې زما خواله راغی هغه ته چې ما کتل نو جړل هغې زمیندار د جیبه پیسې راواخستې ما ته وی مولي صاحب ته د یتیم دا خبرې ما واورېدلې دا پیسې ولې زما د طرف نه پکې هم ورکا ما ورته وی حاجي صاحب الحمدلله د یتیمانو له ما ډېرې پیسې ایښې دي خو چې دوی ما ته دا خبرې کوي او زور سره لګیا ماله خوند راکوي ماله خوند راکوي الله د یتیمانو د مسکینانو سره ډېر مرسته کوي ښه ډېر ښه خبره موضوع رانه بل خوا لاړه سمې وي زما موضوع مانه یو خوا بل خوا خورېږي راخورېږي نبی علیه صلات وسلام چې کله د سحر مونځ وکړو وی په تاسو کې داسې څوک شته دی چې یو وږې ګېډۍ مړه کړي ټول صحابه کرام چپ شو ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبرم بیګا ما یو مسکین ته ډوډۍ ورکړې ده بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی پتا سو کې داسې څوک شته دی چې بیګای د یو مریض پوښتنه کړي ټول صحابه کرام بیا چپ شو ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره بیګایو صحابي بیمار او داغه پوښتنه لم ورغلې ما بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنه وکړه وی پتا سو کې داسې څوک شته دی چې د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کړي ټول صحابه کرام بیا غلی شو ابوبکر خو ابوبکر دیکھنا ابوبکر رضی الله عنه فرمایلی او د الله پاک پیغمبره بیګا یو صحابي وفات شو دغه جنازې له هم تلو ما خو د الله پاک پیغمبره چې دا ټول کارونه می وکړل کنه دلته می په یو مسکین ډوډۍ وخوروله بیا یو صحابي بیمار او دغه پوښتنې لورلم بیا یو صحابي وفات شو دغه جنازې لورلم دا ټول کارونه چې می وکړو او کور ته راتلم نو ټیم ډیر زیات نا وخت وو ما وی کو وسو د کېږي تهجد خو پاتې خو پر ازمن برانم پاتې شي د الله پاک پیغمبره بیا می قرآن را واغستو نو باقی شپه می د قرآن په تلاوت تیر کړه حتی در دې پوری چې د مسجد نبوي نه د اذان आवाज راغی حي على الصلاه حي على الفلاح الصلاه خير من النوم د الله پاک پیغمبر بیگانه شپه کې می خوب نه دی کړی بیا رالم او پتا پسې می منځ کو دغه ناس یما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی ابو بکر خبر دادا دا زکه په بیگانه شپه کې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام زما خواله سل پیری راغه او ما ته ایوی چې په ابو بکر می سلام وایا او بیا جبرئیل علیہ السلام زما خواله راغه ما ته ویل وی د الله پاک پیغمبره په بیگانه شپه کې می د ابو بکر په شونډو باندې د خپل شونډې سل پیری ایښې دي سل پیری ایښې دي دا تا د قرآن تلاوت کو ځکه جبرئیل علیہ السلام بار بار زما خواله راتو زم نن موري پلارا ستا د بچی چم د قرآن تلاوت شروع کی د اسمان نه پرشتي را کوزيږي او د په شونډو باندې خپل شونډې دي دا سه بچی درته الله در نصیب کو د الله تبارک وتعالى ډیر شکر ادا کوه او خوشاله پدی باندې شوم دلته کې اجي سه ناس ته یو مرګ سره بل زما په خیال چې چرته لاړو دی راته ویلو چې اجي سه دی پدی عمر کې په ناظره باندې قران ختم کو وای الحمدلله اجي سه یو خوش خبری درته کومه نن د سپینه پګړۍ والدا او د قران د حافظانو سره ناشتي ان شاء الله په میدان محشر کې هم د قران د حافظانو سره ان شاء الله څنګه چې نن وسره دلته مرګري ان شاء الله په میدان محشر کې به سره مرګري ان شاء الله په جنت کې به سره مرګري ان شاء الله